ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د استرالیایي کرکټ بورډ دغه پریکړه لکه څنګه چې موږ په خپله پریس ریلیز یا خبرپاڼه کې ووایي غیر عادلانه پریکړه وه، ولې چې د دغو درې سوپر لیګ لوبو دپاره موږ د دوی سره تقریبا 15 ځله مجلس وکړو او په دې کې مغه وینیو انتخاب کړه ابودابي کې د لوبې ترسره کړې. د دې ترڅنګ هغه تاریخونه مو مشخص کړل. مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان ته رسېږو د هغې نه 2 ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولی چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم 3 مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل دا د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېر مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي. خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دی او دا لوبې موږ نشو کولی. د دوی د دې اعلان نه پس موږ د آی سی سی سره خپله اندېښنه شریکه کړه. دوی ته هم په جواب کې د ایمیل وکړو چې دا لوبې په هر صورت ترسره شي باید، ولې چې نه دلته کومه تخنیکي مشکل شته، نه د امنیت ستونزه ده، نه د لوجستیکو مشکل دی. نو دا لوبې باید په خپل وخت ترسره شي او افغانستان کرکټ بورډ په کامله توګه آماده دی چې دغه لوبو کوربهتوب وکړي. پرون هم د آی سی سی د مرستیال مشر سره په زوم کال باندې بیا مجلس وشو، ډېر مفصل خبرې وشوې. د دې ترڅنګ موږ د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې دی، د هند د کرکټ بورډ د مشرتابه سره، د سریلانکا او د پاکستان د کرکټ بورډ د مشرتابه سره په دې تړاو دوی خبره وکړې او خپل نظر هم ورسره شریک کړ او دوی هم په دې موضوع کې موږ ته د همکارۍ ډاډ راکړو. نو اوس ممکن په 10 یا 15 ورځو کې د آی سی سی سره بل مجلس ته موږ هلته ورځو، ټولې حقوقي لارې موږ لټوو، په هغو باندې مخکې ځو. استرالیا ته هم دغه ایمیل کړی دی، آی سی سی سره هم دغه خبر په رسمي توګه موږ شریکه کړې ده. ممکن 10-12 ورځو کې هلته ورشو، د نږدې نه مجلس وکړو. دوی ته مو دا خبر مخکې ورلیکلی دی، اوس په مجالسو کې هم دغه خبر ورته کوو چې او کرکټ استرالیا ته هم دغه ځواب ورکړی چې کرکټ د ولسونو لوبه ده، د ملت لوبه ده، دا باید د خلکو ترمنځ د ښو اړیکو یا د یووالي دپاره استعمال شي، نه د سیاسي رقابتونو ښکار شي.